الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. قدرمن ورونو د الحاد خلاف موږ یو لړۍ پیل کړې وه، یو سیریز هم پیل کړی و. د هغې په 15مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست. ملحدین یو اعتراض کوي چې مسلمانانو څه شی جوړ کړي د ساینس دپاره، مسلمانانو څه کړي دي، مسلمانانو کومه ترقي کړې ده. مسلمانانو خو ټول عمر په تور دور کې ډارک ایج کې تیر کړی دی. زه غواړم چې د دې سوال جواب تاسو درکړم او امت مسلمه او معاصر ساینس په دې ترقي باندې یو مختصر تاریخ ستاسې مخې ته کیدم. زه راځم د یونان نه شروع کوم د خپل بحث. د ساینس ابتدا اول چې شوې د نظریاتي ساینس نه شوې، او نظریاتي ساینس او فلسفه په یو ځای شروع شوي د چا نه؟ د تیلس نه، د عیسی علیه السلام نه 600 کاله مخکې په یونان کې چې کوم دا هغه اولنی سړی چې د ده نه نظریاتي ساینس او فلسفه شروع شوي. وخت تېرېدلو سره د ده په شاګردانو کې دا منتقل کېده د علم، د هر چا به بیا خپل اضافي نظریات او تخیلات او تصورات ورسره زیاتېدل. انکزیمینډر، انکزیمینس، هرکلیټس او داسې نور سیکریټیز او سقراط، افلاطون او دې خلکو کې چې دی دغه نظریات رال همدغسې دوی په شاګردانو کې. دا د یونان حال و هغه وخت کې. هلته د علم ابتدا شوي وه، سکولونه هر طرف ته د علم چرچه وه، هر چا به علم حاصله و، په خلکو کې شوق زیات شوی و. بیا وخت تېرېدلو سره داسې یو حالت راغی چې دوی کې داسې تکبرانه او متکبرانه او یو غرورمندانه مزاج په دوی کې راغی. دوی به بیا د خپل علم خوا کې نورو ګاونډیانو یا نورو خلکو ته نه ورکو، لکه څنګه چې په معاصر وخت کې هم غرب دا کار کوي چې په اسلامي ممالکو کې څوک یو ښه شی جوړ کړي یا یو سافټویر جوړ کړي یا یو چې دی یوه ترقي وکړي، نو هغه راسن د دې ځای نه ورک شي یا یې ورک کړي د دې ځای نه، هلته لاړ شي، هلته چې دی په هغه باندې هلته هغه ته تنخواګانې ورکړي، هغه یو کمپنۍ کې ولګوي او هغه د دې ساینسي ترقي چې کومه ده هغه ودروي. همدغسې موږ تاسې ګورو په اسلامي ممالکو ډېر وخت شو چې ساینسي ترقیانې په غټه سطحه باندې نه کېږي. د هغې غټه وجه دا ده چې ساینسي ترقي ته هغوی پرېږدي نه ده مسلمانان. زه راځم د خپلې خبرې تاریخي طرف ته. یونان کې دا دور و دا حالاتو هغوی د خپلو ګاونډیانو سره یا د رومیان چې کوم رومن امپایر چې کوم یا رومي سلطنت د هغوی سره د دوی جنګ راغی او دا وخت داسې شو چې هغوی په دوی باندې فتح واخیستله او په دوی باندې غالب شول، په دې یونانیانو باندې. هغوی په علم باندې پابندي ولګوله. نظریاتي ساینس، فلسفه دا به څوک نه وایي. که چېرته د چا په کور کې به کتاب وکتلی شو، ولیدلی شو، هغه کتاب به هغوی سوځو. همدغسې غټ علما، غټ فلاسفران هغوی ختم کړل، قتل یې کړل. همدغسې ترتیب سره غټه مکتبه چې د اسکندریې وه د روم حکومت هغې ته اور واچو، په لکو کتابونه هغې کې لاړل. د یونانیانو فلاسفرانو د سوونو کالو محنتونه هغه وسوځولی شول. همدغسې نورې بعضې مکتبې وې، د افلاطون چې کومه سکول اف تاټ یا چې کومه لیبارټري کوم ځای و هغه وسوځېدل. یاد دې وي چې یونانیانو ډېر کم انداز سره چې دی هغوی اکسپریمنټل ساینس یا یو مشاهداتي ساینس یا یو اختراع یا یو شی جوړ کړی، انویشنز کړي وو، یعنې ډېر کم شیان هغوی ایجاد کړي. دا د یونان حالاتو. دین علاوه په یونان کې چې کوم غربت ډېر زیات و، انسانیت پکې نه و، په هغې کې چې دی عوامو کې به قتل، غارت و، د خوراک، صحت لحاظ، یعنې تور دور سره یورپ مکمل روان و او یو داسې حالت سره مخ و لکه څنګه چې په یو ځنګل کې یو انسان اوسیږي. د هغوی دا لباسونه به چې کوم و دا به د خره سرمنه به وه یا د بل حیوان سرمنه به وه، هغه به دوی اچولې وې، د هغوی نه به بویونه ختل، دا ځایونه به شکېدلي وو، دا ګوډې به شکېدلې وې. نن وخت کې چې موږ او تاسې که چېرته وګورو دا جینس لباس چې کوم دی دا دغه یورپیان هغه د خپلو آباو اجدادو هغه زاړه باقیاتو پسې چې دی ځي او د هغوی هغه چې کوم لباس دی هغوی فالو کوي. قدرمن ورونو موږ او تاسې که چېرته وګورو څنګه چې موږ مسلمانانو کې یو روحیه ده چې موږ د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د خپلو مشرانو یا د خپل کلتور چې دی هغه چې دی موږ او تاسې خپل کړو او ښه ښایسته لباس واچو، سنجیده اسلامي لباس واچو. همدغسې دوی هم غواړي چې خپل کلتور رایج کړي. دا د دې اصلي خبره ده. نو زمونږ مسلمانان هم په دې وخت کې موږ تاسو ګورو چې د هغوی چې دی په پټو سترګو باندې تقلید کوي، هغوی پسې روان دي، نور د دې خبرې د حقیقت نه دی خبر. دا اصل کې هغوی خپل منهج او خپل کلتور پسې ځي. بل طرف ته هندوستان و. په هندوستان کې داسې یو حالات و چې هلته لکه د طاهر په نوم باندې، کنګا په نوم باندې، مونکا په نوم باندې دغه فلاسفرانو دوی هم چې دی یو څه ناڅه فلسفه او یو نظریاتي ساینس په دوی کې هم شروع شوی و. د حیواناتو په باره کې معلومات دوی راجمع کړي وو، د زهرو اقسامو په باره کې همدغسې په حساب کتاب کې چې دی دوی د صفر اضافه کړی و او نور دغسې یو څو کارنامې کړی وې مختصرې غوندې. څنګه چې دلته په یونان کې دا علم بیرته په ښکته باندې لاړو، علم فقدان شو
او چې کوم علماو بعضې هغې کې چې دی هغوی هجرت وکړو شام ته او د ایران علاقو ته منطقو ته هوبهو همدغسې هندوانو هم چې دلته بعضې قبایلو سره جنګونه شول مشکلات راغلل د دې د وجې نه هم په دوی کې د علم د فقدان ورځ تر ورځه په زیاتېدو باندې شو دا کوم کتابونه چې دوی لیکلي وو هغه د مندرونو تر تاخانو پورې منحصر شول بیسمنټ پورې بیا به هلته دا کتابونه و ضایع کېدل به پراته خلکو کې د علم شوق ختم شو په جنګونو باندې او په جنګ و جدل باندې یو بل سره لګیا و په دې دنیا کې داسې یو دور دا هغه وخت چې په دې ټوله دنیا کې ډارک ایج و په یورپ کې به چې دی په 1 کیلو اوړو باندې وړوکی جنت په 2 کیلو اوړو باندې غټ جنت خرڅېده همدغسې د مذهب چې دی هلته د عیسی علیه السلام یا د عیسایت د مذهب مکمل تحریف شوی لکه څنګه چې ویلز او ګسټیف لیبون په خپلو تاریخونو کې دا خبره راوړي او همدغسې هلته تور دور د انسانیت خلاف کار روانو دلته هندوانو یعنی په ټوله دنیا کې حتی په مکه کې په مدینه کې په دغه منطقو کې هم چې دی د انسانیت احترام نه کېده علم نه و جهالت و تور دور و یا د دوی په دې وخت کې په مکه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېږي په دې وخت کې په مکه کې صرف 9 یا 10 کسانو بعضې سیرتونو لیکوالان وایي چې هغوی په خط باندې پوهېدل خط به لوستلی شو وخت تېرېدلو سره الله تعالی دنیا ته رالیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وحي ورکوي او د وحي ابتدا د څه شي نه کېږي د علم نه کېږي اقرا د لوست نه کېږي دا هغه وخت دی چې په دې وخت کې ټوله دنیا کې جهالت دی یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داسې یو شخصیت په دې وخت کې چې دا د علم دپاره اواز اوچتوي یوازې په یوازې یو شخص ځان سره ابوبکر رضی الله عنه ځان سره خدیجه خپله بیبي ځان سره خپل علي رضی الله عنه د تره زوی دغسې نور مختلف خلک چې دی ورځ تر ورځه یو ځای کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدایي دور باندې ابتدایي دور کې په یو 2 شیانو باندې د ساینس نه ابتدا نه کوي هغه ابتدا د 2 نور شیانو نه کوي هغه هیومنیټي ډیولپمنټ نه او د سوسایټي ډیولپمنټ نه ابتدا کوي انسانیت سازي او معاشرت سازي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کوي خلکو ته د ژوند تیرولو طریقه ښیي په خلکو کې د توحید عقاید په خلکو کې دغسې نور چې دا کم اسلامي تعلیمات دي دا خپروي قدرمن ورونو دا یو داسې وخت و چې په دې وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم ډېر مخالفتونه هم پیدا شول خو بیا هم د انسانانو فطرت دا دین قبلو دا د رسول صلی الله علیه وسلم احکاماتو به چې دی د رسول صلی الله علیه وسلم احکامات به چې دی د انسانانو فطرتونو قبلو خلک به ډېر زر متاثره کېدل ځکه چې خلک په جهالتونو کې وو خلک چې دی په تورو تیارو کې وو د خلکو په خلکو کې د انسانیت احترام نه و بله خواته به چې بیا صحابه وکتل چې یو وفات کېږي یو شهادت ته رسېږي هغه وایي چې زما د بل ورور ته اوبه ورکه هغه هم خپله شهادت ته رسېږي هغه وایي چې زما د بل ته ورکه هغه خپله هم داسې یو طریقې سره په یو بل باندې قربانېدل یو بل سره مینه په سوونو کاله د یو بل سره چې د کومو قبیلو ورانه وو هغه یو بل سره جوړه چې خلکو ته د انسانیت سازي او معاشرت سازي وکتله ډېر زر متاثره شول دلته یو شبهه چې بعض خلک دا سوال کوي چې اسلام په توره راغلی دی او که نه اسلام په اخلاقو باندې راغلی دی ورونو دا سوال چې دی دا داسې یو د فساد نه ډک سوال په دې باندې دی هغه ځکه که ته ورته چېرته چې اسلام په اخلاقو راغلی نو تا ته بیا د جهاد نه منکر شي درته دا جهاد ولې کېږي که ته ورته چې نه اسلام په توره راغلی دی نو تا ته به ووایي چې دا اسلام یو سختدریزه دین دی دا یو سخت دین دی دا خو د رحمتونو او د شفقت والا دین نه دی نو ځکه موږ دا نشو ویلی چې اسلام یا په توره راغلی نه اسلام په انسانیت سازي باندې راغلی دی اسلام په سوسایټي ډیولپمنټ راغلی دی اسلام د انسانانو فطرت قبول کړی دا جهاد یا د اخلاق دا په اسلام کې دننه یو بېلې بېلې حصې دي که چېرته مثال د خبرې زموږ ستاسو په منطقو کې پولیس دي هغوی سره اسلحه ده که چېرته ته ورته ووایې چې ته څه کې هغه به ورته چې زه په معاشره کې د جرایمو کنټرول کوم یو اخلاقي معاشرې جوړولو لپاره زه کار کوم نو ته که ورته وایې چې د اسلحه در سره بیا ولې ده نو د اسلحه هغې وخت کې مجبوریت د همدغسې اسلامي نظریات او انسانیت ته کار کولو دپاره چې دا جهاد دا یو لازمه خبره ده وخت تېرېدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو که موږ تاسو چېرته وګورو بعضې به تاسو په ترکي کې د هغې قبرونه وګورئ د بعضې قبرونه به تاسو په هند کې وګورئ بعضې به تاسو په نورو منطقو کې وګورئ خیبر پښتونخوا کې بعضې قبرونه شته دی په یورپ کې حتی بعضې قبرونه شته دی صحابه کرامو د انسانیت سازي او د معاشرت سازي ټوله دنیا ته وړاندې کړه او ټوله دنیا ته یې ورسوله قدرمند ورونو چې کومو ځایونو کې به مسلمانانو فتوحات کو بعد کې یو خبر راځي حر بن عبدالرحمن په نوم باندې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په وخت کې هغه خپل ډایري کې لیکي هغه وایي چې کوم ملک ته هم بلکې عموما دا قاعده ده چې کوم ملک ته هم مسلح فوج ځي د هغې ملک خلک چې دی هغوی د دې سره خلاف کېږي نه یې قبلوي که دا مسلمانان که غیر مسلمین که موږ تاسو د ویتنام مثال وګورو که د نورو ځایونو مثالونه وګورو البته یو صورت چې کوم ملک د مسلح خلک ځي که هغوی چېرته په خپلو پیسو باندې د هغې ملک بعضې خلک واخلي غداران هغه بېله خبره ده
خو عموما او اکثریتي لحاظ سره چې د هغې منطقي خلک هغې سره نفرت کوي چې کله دا مسلمانان په کوم ځای کې ځي کوم ځای ته ورځي کوم ځای فتح کوي هغې ځای خلک مسلمانانو سره محبت کوي سپین ته چې مسلمانان ځي داسې مراکش ته چې مسلمانان ځي نورو ځایونو ته چې ځي نو د هغې ځای عوامو د مسلمانانو سره ډېره زیاته مینه درلودله صرف مخصوص ملکان به چې د هغوی پکې خپله ملکي خرابېدله خپل بادشاهت یې پکې خرابېده هغوی د مسلمانانو خلاف و همدغه طریقې سره مسلمانانو د اسلام هغې خلکو ته ورسو چې ورسېده چې کوم ځای به مسلمانانو فتح کوو هغې ځای کې به انسانیت سازي او معاشرت سازي شروع شوه خلکو کې به ډېر زیات مقبولیت اختیار کړه څنګه چې حر بن عبدالرحمن چې دا خبره ذکر کوي په خپل ډایري کې وخت تېرېدلو سره مسلمانانو او مسلمان عمراو کې بادشاهانو کې خلفاو کې هغوی کې دا یو روحیه وه چې د علم ته څنګه پرمختګ ورکړی شي نو هغوی د علم د پرمختګ دپاره داسې کار وکړو چې ډېر مسلمانانو هغوی یونان ته همدغسې چې دا کم شام کې یا ایران کې چې دا کم مهاجرینو د یونان فلاسفه و هغلته هند ته داسې خلک ولېږل چې د هغې ځای ژبه یې زده کړله او د هغې ځای نه د کتابونه راوړل بغداد ته کوفې ته دې منطقو ته مسلمانانو منطقو ته دوی چې کله دا کتابونه وکتل نو یو خو کتابونه ډېر حده پورې ضایع شوي هم و د هغې ځایونو بادشاهانو ملکانو خلکو هغه کتابونه ضایع کړي نو دوی چې د کتابونو کې وکتل نو ډېر زیات تحریفات شوي وو شرکي عقاید پکې ورګډ کړی شوي وو دغسې ډېر مشکلات په دې کې نو مسلمانانو دې کې دا تقسیم وکړو دا شرکي عقاید او فضول خبرې دی ته نه لرې کړې فقط خالص ساینس یې پرېښوستو او فلسفه نو د هغې کتابونو نه تقریبا 30% پاتې شول 80% چې دی هغه ختم کړل ځکه چې هغه بې فایدې او شرکي عقاید زردشتي عقاید یو عقاید بل عقاید یا هندوانه عقایدو هغه ټول ته نه لرې کړل 30% علم پاتې شو نو مسلمانانو چې دی بیا خپل محنتونه شروع کړل خپل کارونه شروع کړل او خپل ساینسي ترقي وکړه فلسفي ترقي وکړه د علم چې دی سپین ته مراکش ته هغه ممالک چې هغه هند دغسې نورو ځایونو ته چې دی دا ورسول او د حالت داسې راغلل چې په سپین کې په قرطبه او غرناطه په دې ځایونو کې یونیورسټیانې جامعات جوړ کړل پوهنتونونه جوړ کړل په هغه ځایونو کې چې دی فاکولټۍ جوړې کړلې نو مسلمانان به تلل د خپل دا چې کوم علم به بعض مسلمانان دوی د خپل علم هغه ځایونو ته هم منتقل کو ځکه چې په هغې ځایونو کې د مسلمانانو حکومتونو او مسلمانانو هلته نو دا یې هلته منتقل کړل بیا به د اټلي نه د فرانس نه همدغسې د نورو ځایونو نه به چې خلک راتلل د غرناطې او د قرطبې ته په دې یونیورسټیانو کې به سبقونه ویلې او بیرته به تل خپل ځایونو ته په دې وخت کې د هغه یورپ چې کوم تور دور و د هغې بعضې عمراو د خپل خلک منې کړل چې اسلامي ممالکو ته به تاسو نه ځئ هلته به چې تاسو زده کړې نه کوئ هلته قرطبې او د غرناطي یونیورسټیانو ته به تاسو نه ځئ وخت تېرېدلو سره یو ځای جوړېږي دارالحکمت په نوم باندې هلته 10,000 خلک سبق وایي په بغداد کې جوړېږي همدغه دوران کې چې کوم دی چې کوم ترجمان به چې دا د یونان د سنسکرت ژبې نه د هندي ژبې نه د فارسي ژبې نه د نورو ژبو نه چې دا کومې نورو ژبو نه به عربي ته ترجمه کوله د دې تنخوا به د وخت د وزراو نه زیاته تنخوا وه بعض مورخین لیکي چې 10,000 دیناره تنخوا وه او همدغسې بعضې لیکي چې په دې وخت کې به چا چې کوم کتاب د بلې ژبې نه عربي ته ترجمه کو د علم کتاب نو هغه ته به د هغې کتاب د وزن مطابق سره زر ورکړل قدرمن درونو دا هغه وخت چې په دې وخت کې په مسلمانانو کې د علم شوق او مسلمانان علم نه مالامال وو په دې وخت کې په مسلمانانو کې ډېره زیاته علمي ترقي شوې وه وخت تېرېدلو سره په مسلمانانو کې ډېر زیات ساینسي ایجادات شول د بیروني په شکل کې د خوارزمي په شکل کې همدغسې د رازي په شکل کې همدغسې عمر خیام په شکل کې داسې غټ غټ فلسفران غټ غټ ساینسدانان په مسلمانانو کې پیدا شول او هغوی ډېره زیاته ترقي وکړه حتی د بیروني په شکل کې راځي البیروني چې یوازې بیروني څونه خدمت ساینس ته کړی دی د معاصر وخت نیوټن او ګلیلیو دونه خدمت نه دی کړی مسلمانانو په هغې وخت کې دغه صرف یوازې بیروني 200 نه زیات کتابونه لیکلي وو 14,000 صفحاتو نه زیات د په ساینس کې لیکنې کړې وې قدرمن درونو هغه یوازې په میډیکل کې 50 کتابه لیکلي وو یوازې په ریاضي کې چې دی 10 کتابه لیکلي وو هغه یوازې په فلسفه کې 11 کتابه لیکلي وو دا داسې یو وخت چې په دې وخت کې د مسلمان ساینسدانان چې کوم دا ملټي ټیلنټډ وو دا هغه خلک وو چې دوی کې داسې نه و چې یوازې به په یو فن کې مهارت و دوی به په مختلفو فنونو کې 3-4 فنونو کې به چې ډېر زیات علم لره دا هغه وخت چې په دې وخت کې
د میډیکل په باره کې د سرجري په باره کې چې کوم دی راځي او د نورو خلکو همدغسې دا هغه وخت و چې په دې وخت کې د کیمرې په باره کې مثال د خبرې د کیمرا د عینکو په باره کې د سترګو په باره کې د دوربین په باره کې د ابن الهیثم کتاب المناظر دغسې ډېر غټ کتابونه ولیکلی شول د اسټرونومي په باره کې د فلکیاتو په باره کې د ستورو په باره کې او همدغسې په اول ځل باندې دا د مسلمان ساینسدان کارنامه وه چې هغه دا ثابته کړه بعد کې بیا دا نیکولس ته ورکړه شوه زه درته بیا د هغې پروسس هم وایم زما دا خبرې چې کومې دي دا ټول میکینګ اف هیومینټي د میکینګ اف هیومینټي کې دا راغلي دي یو بل مصنف دی هغه کتاب لیکلی فلپ هیټي په نوم باندې فلپ کې هیټي په نوم باندې هغه هم دا خبرې را ذکر کړي ګوره دا مغربي مصنفین دا خبرې زه د ځان نه کوم مسلمانانو ډېر زیات شیان جوړ کړل په دې وختونو کې دا هغه وخت چې په دې وخت کې اسلام ډېر زیات په ترقي کې و وخت تېرېدلو سره داسې یو حالت راغی چې د سپین هسپانیا چې موږ تاسو ورته ویلی شو په دغه منطقو کې چې په مغرب کې په یورپ کې چې دا کوم مسلمانان ور انټر شوي وو هلته د خپل علم د خپل کتابونه په لکهاو کتابونه هغه ځایونو پورې رسولي وو د سپین بادشاه او د هغې خلکو په دې مسلمانانو باندې حملې وکړلې مسلمانانو ته هلته شکست ورکړه دا چې کومې مکتبې وي دا یې مسلسل ویوړلې خپل چرته دا ویوړلې خپل یورپ ته منتقل کړلې چې مسلمانانو کوم علمي خدماتو د بیرونیو د ابن الهیثم او داسې د رازي او د دې خلکو چې دوی په سوونو ایجادات کړي په هغې وختونو کې په سوونو بلکې په زرهاو پورې د دوی ایجاداتو تاریخ ټول یو مصنف دی جان ویلیام ډریپر په نوم باندې هغه یو کتاب لیکلی دی A History of Intellectual Development of the Europe په نوم باندې کتاب دی د دې دوه حصې دي ډېر بهترین کتاب دی کیدای شي دا کتاب پښتو ته هم ترجمه شي په دې کې د یورپ هغه کارنامې ذکر شوي چې دوی د مسلمانانو نه څنګه غلاګانې کړي دي قدرمندو وروڼو زه تاسو ته دلته یو د فایدې خبره وکړم د یونان نه به چې به کوم کتاب ترجمه کېده عربي ژبې ته نو مسلمانانو مصنفینو به پرې د هغې مصنف نوم هم لیکه خیانت به ورسره نه کوو همدغسې چې بیا کله د مسلمانانو کتابونه یورپیانو پټ کړل نو دوی په بیا د مسلمانانو نومونه ونه لیکل تر اوسه پورې په ویټکن سیټي واتیکان چې ورته وایي یا په فرانس کې یا په نورو ځایونو کې داسې لایبرریان شته دی چې هلته دا کتابونه اوسه پورې په قلمي انداز باندې پراته دي او هغه چې دی عملته بالکل مسلم دي بند پراته دي او هغه هر سړی نشي استعمالولی دا وخت تېرېده زر کاله د رسول سلم نه بعد یا مثال د خبرې 800 کاله بعد وخت داسې مسلمانانو شکست وخوړه په هغه ځای کې دا کتابونه هغوی منتقل کړل یورپیانو وخت داسې راغی چې هلته چې کوم ساینسدانان را پیدا شول ساینسدانان نه خو هغوی د مسلمانانو نه دا کاپي وکړله د مسلمانانو د کتابونو نه مثال د خبرې تاسو ته ووایم دا ځمکه چې کوم دا لمر چې کوم دی دا د دغه محور دی دا هلته چې هغوی په خپل نوم لیکنې کولس د اصل کې د مسلمانانو نظریه وه همدغسې پنډولم چې کوم دی د ساعت باره کې چې کوم و همدغسې د سرجري چې کوم آلات و همدغسې دې نه علاوه چې د نیوټن د ګریویټي چې کومه قصه ده د ګریویټي او د مړۍ قصه چې کومه ده دا خبره ما چې خپله وکتله زه ډېر زیات حیران پاتې شوم یو مغربي مصنف لیکي د لیګسي اف اسلام په نوم یو کتاب دی هغې کې دا لیکي چې دا اصل کې د مسلمانانو دا قصه ده دا کشف ثقل اصل کې مسلمانانو جوړ کړی همدغسې د آینسټاین بعض نظریات دي همدغسې د نورو چې کوم د مغربي دا غټ ساینسدانان موږ تاسې ګورو دوی ټولو د دې کتابونو نه دا غلا کړې ده او د خپلو نظریاتو نوم یې پرې ورکړی دی بیا قدرمند وروڼو په دې وخت کې دا د میډیا یو سازش ده د میډیا یو دور ده دا د مغربي مصنفین یا مغربي چې کوم ساینسدانان دي هغه خو هر چا ته معلوم دي دا ټولې کارنامې هغه خپلو مغربي ساینسدانانو پورې چې دی منحصر کړي دي او د اسلام چې کوم اصلي هیروګان دي ساینسدانان دي هغوی ځایله کړي دا یو ډېره عجیبه خبره زه تاسو ته ووایم چې مسلمانانو مجموعي طور باندې 15 میلیونه نه زیات کتابونه لیکلي دي په 4.5 کلو کې مسلمانو ساینسدانانو فلاسفرانو 15 میلیونه یا د دې نه هم زیات کتابونه لیکلي 1 میلیون پورې فلاسفران تېر شوي دي ساینسدانان تېر شوي دي موږ تاسو ته په نن وخت کې چې دی څه شی را رسېدلي دي تر 1000 پورې شاوخوا نومونه را رسېدلي دي او چېرته 1 لک 1.5 لکو پورې کتابونه رسېدلي دي چې هغه هم د هغوی په لایبرریانو او په دغو کې بند دي یعنې بلکې د هغې نه هم زیات هلته هغوی سره بند دي موږ تاسو پورې 1 لک شاوخوا پورې رسېدلي دي په دې اسلامي ممالکو کې دا نور خواره دي اصل کې چې کوم دی دا دومره یعنې غټ خدمت مسلمانانو کړی دا چې کوم دا معاصر موږ تاسو ته چې کومه ساینسي ترقي ګورو د دې ټولو بنیاد مسلمانانو ایښی او اصل کې د یو شي په باره کې نظریه او بنیاد کې خوستل مشکل کاري لکه د یو ام زړه چې جوړ شي نو هغه بیا که موږ تاسې وکړو نو د هغې نه ونه بیا جوړېدل اسانه کاري اصل شی دا د ام زړی منځته راتلل دي نو همدغسې
مسلمانانو چې کوم د ساينس تخم او د ساينس معاصر ساينس بنیاد مسلمانانو یې د اوس د مغربي ساينسدانانو چې د خپل نومونه پې کېښوستل او خپل طرف ته چې د دې کوشش کوي چې دا ځان ته واړوي او کافي حده پورې په دې کې کامیاب شوي هم دي او قدرمن ورونو زما دا خبرې د شارټ هسټري آف عربس یو کتاب چې د هغې مصنف کې دا خبره لیکله شوې ده د دې کتابونو د تعداد په باره کې وخت تېرېدلو سره د چنګیز خان دا فتنه چې راځي هلاکو خان دا فتنه چې راځي په سبۍ کې به په دجله کې د سرو وینو رنګو د مسلمانانو د انسانیت قتل به هغوی کو په ماښام کې چې د کتابونه هغوی چې د دجلې ته ورتل په څو ورځې چې کوم دی په دې دجله کې د نیل رنګ به د سیاهي دا رنګ به د کتابونو د مسلمانانو ډېره زیاته یوه غټه سرمایه ضایع شوله مسلمانان ډېر زیات د غټ علمي خدمت نه محروم شول مسلمانان ډېر زیات یو غټې سختۍ او مشکلاتو سره مخ شول قدرمن ورونو دا بیا هغه وخت و چې په دې وخت کې مغربیونو داسې کار وکړو چې د مسلمانانو په جنګونو کې په خپل منځي اختلافاتو کې مصروف کړل هغوی هلته خپلو کې ترقي هم کوله خپلو کې به چې دی د مسلمانانو کتابونو نه غلاګانې ترقي به یې کوله بل طرف ته به چې دی په مسلمانانو کې مشکلات جوړول په مسلمانانو کې داسې یو حالت جوړ کړ چې مسلمانانو خپلو کې یو بل سره مخالف کړل وخت تېرېدلو سره دا وخت دا زمانه دې حالت ته رارسېدلې ده په دې وخت کې چې مسلمان ممالک بالکل د ساینسي کتابونو نه د ساینسي علومو نه محروم شول څه د خپلو عمراو د غفلت د وجې نه او څه چې د اقتصادي کمزورتیاو د وجې نه څه د سیاسي حالاتو د وجې نه هغوی د مسلمانانو په ممالکو کې ګوتې وهل شروع کړل په مسلمانانو کې اختلاف نو نن دې حده پورې موږ او تاسې را رسېدلي یو اصل کې د معاصر دا چې کوم ماډرن ساینس دی د دې ابتدا مسلمانانو کړې ده او مغربیونو په دې باندې چې د خپل نوم ایښی دی او مغربیون دا کوشش کوي د نیوټن دی آینسټاین دی دغسې نیکولس دی دغسې فرانسیس بیکن دی دغه ډېر چې کوم دا څه چې غټ غټ نومونه دي دوی ټولو یا د کتاب المناظر نه یا د کتاب التفهیم نه یا دغسې نور د کتابونه چې کوم دي د هغې نه چې دی کاپي کړې ده او خپل نومونه پې بیا ایښي دي یو ډېر غټ خیانت یې دا کړی دی او د دې دا خبرې زه نه کوم ویلیام ډریپر جان ویلیام ډریپر په خپل کتاب کې ګوره یو مغربي مصنف دی یو مورخ دی بعضې مورخین دي لکه د ګسټف لیبون او د ویلز غوندې چې هغوی یو حق طرف ته خبرې کوي نو دغسې هم په دې کې چې دا کوم مورخ دی جان ویلیام ډریپر په نوم باندې نو هغه هم A History of Intellectual Development of the Europe په نوم کتاب کې چې د دوه حصې دی د ټولې خبرې ذکر کوي امید دی چې زما په خبرو باندې تاسې خفه شوي نه یاست او که مانه څه زما په خبرو کې کوم غلطي شوي دا به زما خپله ذاتي کم علمي زه هم انسان یم کمزور یم مجبور یم مانه هم غلطیانې کېږي او اوس د اجازت غواړم په الله مو سپارم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین